سلامونه هوډی کې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. چین او هند خپل اړیکې بیا جوړوي او دا ځلې داسې جوړوي چې دوی خپل سرحدونه خلاصوي او دوی خپل تجارتي راکړه ورکړه شروع کوي او چین غواړي چې په نږدې راتلونکي کې یو ریلي لیکه هم د هند او د چین په منځ کې جوړه کوي. د دغه اړیکو جوړېدل او د دغه تجارتي او سوداګریز راکړه ورکړو شروع کېدل د هند او چین په منځ کې دا د غربي هیوادو دپاره څه خبر دی، دا د اسیا دپاره څه خبر دی او دا د نړۍ دپاره څه خبر دی. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته یو څه سپیناوی درکوم، څه معلومات درکوم. هیلهمند یم چې یو څه د دغه موضوع څخه هم تاسو ترلاسه کړئ. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. تر هر څه وړاندې تاسو باید د چین او د هند پر ستونزو باندې خبر سئ چې د هند او د چین په منځ کې ستونزې څه دي. د هند او د چین په منځ کې چې کومې ستونزې دي هغه دا دي چې پر سرحدونو باندې جګړې دي. چین هلته په مهاراشټرا او داسې ایالتونو کې چې دي، زه دا به تاسو ته په نقشې کې وښیم ځکه چې دلته په بېلې نقشې باندې دا معلومات نسي کېدلی چې زه تاسو ته دا شریکوم. زه تاسو ته دا نقشه چې تاسو دلته درکوم، په دې نقشه کې تاسو به انشاءالله چې په ډېرو موضوعاتو باندې د چین او د هند پر ستونزو باندې به پوه سئ. خبره څه ده؟ خبره دا ده چې دلته د هند او چین په منځ کې ډېرې ناحلې منطقې پرتې دي. یوه ناحله منطقه چې دلته مثلا د کشمیر په دغه منطقه چې دغه منطقه کې د چینایان نیولې ده، دلته د دوی کوم داسې چې دی سرحد چې دی، په دې سرحد کې هم چینایانو دلته مځکه نیولې ده، په دې ځای کې هم چینایانو مځکه نیولې ده او دغه سیون سیستر څخه یو څه منطقې دي دلته چینایانو نیولې دي. او دا چې دی په 1950 کال کې که ستاسو معلومات واوسي، دلته د هند او پاکستان هم جګړه وسوه، خو بیا وروسته داسې جګړه د چین او د هند جګړه هم وسوه. دا جګړه ډېر خونړۍ جګړه وه او دلته هندیانو ډېر ځوانان او ډېر عسکر یې د لاسه ورکړه. نو په دغه جګړې په اساس باندې تر اوسه پورې د هند او د چین په منځ کې حتی تجارتي راکړه ورکړه بنده ده، سرحدي لاره بنده ده او حتی د چین تیاره پر هند باندې نسي تېرېدلی او هند پر چین باندې الوتکې نسي تېرولی. یعنې په دومره په قوي ډول باندې د دوی خوابدیاوې دي او د دوی حالات دومره ترنګله دي. دغه ټولو خوابدیا او ناخوالو سره سره د چین او د هند سیاسي اړیکې هم د کلونو تر اوسه پورې همدغسې نااله پاته دي او همدغه تا ویلې ما ویلې هم د چین سره دي او تا ویلې ما ویلې هم د هند سره دي. د همدغه خبرو پر اساس باندې تر اوسه پورې د چین او د هند په منځ کې ستونزه ده. اوس دوی څه غواړي؟ دوی وایي چې دا خبرې به پرېږدو او دا که حلیږي که نه حلیږي دا موضوع به بلکل اوس پرېږدو، خو اوس به پر داسه باندې خبرې وکړو چې دغه یو حل لاره جوړه سي او د همدغه لارې په اساس باندې موږ وڅ کړی تجارتي سیستم په د هند او د چین په منځ کې شروع کړو. چینایان څه وایي؟ چینایان وایي دلته وروره په دغه منطقه کې چې زه ته سیون سیستر لري، دا سیون سیستر منطقه ده، دا مثلا دا بنګلادیش دی او د بنګلادیش سره دلته په دغه منطقه کې دا مثلا د هند بعضې منطقې پرته دي. دغه لاره چې ده دی وایي مستقیمه ماته دغسې لاره راکړه او زه پر بنګلادیش باندې زه لاره جوړوم او ځان بهر ته رسوم. مګر انډیان څه وایي؟ انډیان وایي نه، زه راسه د دې منطقې څخه داسې پر ډیلي باندې ماته زه تاته لار راکوم او بیا داسې د احمدآباد د طریقه پر ممبۍ او پر سرحد باندې په پورټ باندې زه تاته لاره درکوم او ته ولاړ شه داسې ته ولاړ شه اوبو ته ځان ورسوه. د همدغه دوه لارو خبرې روان دي او دوی غواړي چې په دغه لاره باندې دا لار ولې چې دا چینایان غواړي. زه د دې لارې موضوع لږ تاسو سره نور هم روښانه کوم. دا ځکه چې چینایان دلته په دې باندې اشکان دي چې چینایانو یو خو دا دی چې دا ټوله تجارتي سیمه چې دی په دا سیمه کې ده او د دې سیمې د دغه راتګ سره په دغه ځای کې مستقیمه دوی ته لاره حسانه کېږي. او هندیان څه وایي؟ هندیان وایي نه، داسې پر ډیلي باندې راسه او پر ممبۍ باندې زموږ تجارتي پورټ چې دی ممبۍ ده او د ممبۍ څخه تاسو باید داسې پر ټول کارونه یې مخته یوسئ. نو پر دغه باندې موضوع باندې روانه ده چې شاید هم دا لاره هم وسي او دا لاره هم وسي.
او که دا دوه لارې وسپي دا نو بیخي بالکل د ابریشم لار دپاره هم خطر دی او د ډېرو لارو دپاره ستونزې به جوړې کړي ځکه چې هند بیا مستقیمه د دغه پورته راوړي او داسې ځان اروپا ته رسوي داسې ورته خزانه کېږي او نور به دا لاره به د نه داسې کوي مخ ته نه وړي او دلته به د هند سره هم چې پخوا دا جنګجالونه دوی درلودل هغه جنګجالونه به ورسره مکمله کم واوسي ښه بله موضوع چې اوس سوال پیدا کېږي چې د هند او د چین دوستي به پر افغانستان باندې د افغانستان په ابریشم لاره باندې به سایه واچوي که یې نسي اچولی ګوره د ابریشم لاره چې ده د ابریشم لاره چې ده د هند او د چین انډیوالي کې جوړ سوه پر هغه باندې ودوداً یو 10 سلنه حصر اچولی سي 10 سلنه حصر اچولی سي 100 سلنه نسي اچولی ځکه چې د چین چې دی اوس مثلا تر دې ځای چې رسوي هغه وایي چې داسې ځم پر واخان باندې رسوم خو دا لاره ماته نږدې ده خو پر ریل باندې خو دلته بیا په اوبه دي بلته جنګجالون دی د چین هم د هند دوستي چې ده هغه پر سیپک باندې مستقیم حصر اچي هغه وایي چینایان وایي وروره که زه دلته په ډیلي باندې هم لاره زه لرم او ځان عربو ته هم رسولی سم افریقا ته هم ځان رسولی سم نو بیا ولې ولاړ شم په ټي ټي پي باندې تمرکز ولرم ولې داسې نه امن پاکستان باندې خپل وخت ضایع کړم پر پاکستان د پاکستان په سیپک باندې بیخي بالکل حصر اچي که دا لاره ورته جوړه سوه او که دا لاره جوړه سوه او دا به څه وسي د پاکستان او د چین چې کومه انډیوالي وه او کوم تیارې چې ورته ورکېدله او هغه تیارې به مکمله بندېږي په دویمه موضوع باندې زه خبرې وکړم د هند او د هندیا او چین انډیوالي چې ده دا که کله وسوه دا په پاکستان باندې داسې اثر اچي چې د پاکستان ریښه به ور وباسي ځکه چې د اندیان پر چینایانو باندې فشار راوړي وایي وروره دوستي در سره کوم لاره در کومه خو پاکستان ته به نه نور قوي تیارې ورکوي او کومه کارخونې چې تا په پاکستان کې جوړ کړي دي چې خپل تیارې جوړوي او په مثلا جی 11 او جی 18 جی 14 چې ته هلته جوړوي دا مکمله ختم که نه دفاعي سیستم به ورته ورکوي نه به وسلې ورکوي هېڅ شی به نه ورکوي خو زه تا ته وایي خو زه تا ته هر څه برابروم نو که دا هر څه چې هند چین ته برابر کړه نور به د هند او د چین او د پاکستان هغه ورورولي او خوږګلوي او راکړه ورکړه چې دا هغه به په ټپه ودرېږي نور به چینایان به خپل د پورو پر زور باندې په امرانه ډول باندې په پاکستان باندې خپل کارونه کوي مګر هغه نور خوند به نه چې پاکستان به بیا ولاړ اوسي چې یاره زه به جی 14 جی 11 به زه تولیدوم زه نړۍ ته وړاندې کوم او زه به داسې کوم چې ستا وسلې به پر هند استعمالوم ستا وسلې به په افغانستان استعمالوم دا کارونه به په کلي ډول باندې ختم سي او پاکستان به ورځ تر بلې که د هند او د چین هندوالي جوړه سوه د پاکستان منځوي کېدل به ډېر سي او پاکستان اقتصادي حالات به لا خراب سي همدا اوس خو د چین خیراتونه دي د چین کومکونه چې پاکستان ته ورکوي نو دا که جوړ سو هند مستقیمه پر چین باندې فشار ورکوي چې وروره ته نسي کولی نور پر پاکستان ته خپل خیراتونه واستوي او که په پاکستان باندې ته خپل خیراتونه ته دوام ورکوي زه بیا ما وستا انډیوالي خو نه کېږي نو چین بیا هند ته در پاکستان بهتري ورکوي پاکستان چین دپاره هند ډېر مهمه دی نو دغه دپاره دی چې نور به دا ستونزې د پاکستان دپاره لا هم ډېرې سي او د پاکستان اقتصادي حالات او سیاسي حالات به په نړۍ کې لا هم تر فشار لاندې راسي که د چین او د هند انډیوالي جوړ سو او دا انډیوالي 100 سلنه جوړیږي او دغه څو ورځې کې جیشنکر چې دی د پاکستان د هند د بهرني چارو وزیر یو په نړۍ کې یو تر ټولو زیرک او هوښیار بهرني چارو وزیر بلل کېږي همدا اوس ډېر تکړه ډېر هوښیار او ډېر یو پوه انسان دی هغه څو ورځې مخکې هم د هند په پارلمان کې د خبرې کوله د ډېر په کلکه باندې دا خبرې وکړې چې وروره زه خپل ګټې ساتم زه دلته د څو نفرو خبرو ته ځان باسه نه یم چې زه د چین دښمني زه د چین سره دښمني د کلونو دپاره زه نور نه پالم زه پر میز کښېنم د چین سره دا ستونزه حلوم او دا تجارت زه چارو کوم او دا ټول کار نریندرا مودي دومره کیفیت پکښې کې نه و په جیشنکر کې د ټول کیفیت پروت دی همدا و چې د هند بهرنی سیاست یې کنټرول کړی دی همدغه جیشنکر د هند د بهرني چارو وزیر دی نو علم یم چې افغانستان هم دغسې قوي مفکورې پیدا کړي قوي بهرني چارو وزیران پیدا کړي تر څو وسې کړي په افغانستان په راتلونکي کې یو شي لارې ته یوسي دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې سم ترلاسه کړی اوسې تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه
موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.